إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بلوغ المرام په درس کې موږ د اختر د منځه مسائل بیانول، بعض مسائل بیان کړي او بعض پاتې دي، او باقي کې به سم مسائل ان شاء الله نن بیانو. دا مسله موږ بیان کړي و چې د اختر ته عید ولې ویل کېږي، د اختر منځ کله مشروع شوی دی، دغه موږ بیان کړي و. او دا مسله بیان کړي و چې د اختر منزل جزي نو سنت طریقه ده چې وړوکی اختر کې د منزل مخکې به کجوري وخوري په طاق عادت سره، او په غټ اختر کې په عید الاضحی کې به سنه خوري تر دې چې د خپل قرباني نه خوراک وکړي. د سنت طریقه هغه حکمتونه موږ الته بیان کړو. دا شان د سپومۍ مسله به کې تېره شوې وه. دا مسله موږ بیان کړې وه چې د اختر لمونځ په مصلا کې په عیدګاه کې کول سنت طریقه ده، الا عند ضروره که ضرورت راشي نو به انسان په جومات کې کولی شي، خو سنت طریقه ده چې دا په عیدګاه کې وشي چې دا یو عبادت ته چې راښکاره شي د ټولو خلکو ته. فناني درس کې اورنی حدیث دی. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت، أم عطية رضي الله عنها ويجي أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. حديث من بخاري من مسلم راوړی. ام عطیه وی ام عطیه ډیره هوښیاره زنانه وه. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کومې زنانه وي د صحابو په عهد کې نو یو پکې ام عطیه وه چې دا ډیره پوهه زنانه وه. او د نن سبا چې ډیر سړي راوځي کې نه د ام عطیه رضی الله عنها چې کوم علم د هغې ته نشي رسېدی. د رسول صلی الله علیه وسلم په هغې باندې دومره اعتماد و چې څه مسله به یا څه حکم به زنانو ته ورکو نو دې ته به ووایي. ام عطیه هوښیاره زنانه وه. دا زنانه به یې لمبولیم چې کله به چېرته څوک زنانه مړه شوه. هغه وایي چې امرنا موږ ته امر کړی شوی، یعنې رسول صلی الله علیه وسلم دا امر را کړی ان نخرج العواتق والحید، چې موږ راوباسو د کورونو نه العواتق پیغلې جنکۍ چې کمی نوی نوی پیغلی شوی، والحید او هغه زنانه چې په هغو باندې د حیض بیماري راغلي، یعنی په حیض کې په دغه ټیم. فی العیدین د اختر د منځونو له یشهدن الخیر، چې کم خیر په دغه ورځ د رب العالمین د طرف نه تقسیمیږي چې دی کې دوی مازیر شي. ودعوة المسلمین، او مسلمانان چې کومې دعاګانې کوي نو چې په دغه کې دوی ته حصه میلاو شي. وتعتزل الحيض المصلى، وتعتزل الحيض المصلى، او کوم زنانو باندې چې حیض بیماري ده هغه به د عیدګاه نه لرې کېني، دنده به نه راځي. ام عطیه رضی الله عنها وویل یا رسول الله، په بل حدیث کې راځي یا رسول الله احدانا لیس لها جلباب، یا رسول الله که اوس داسې زنانه به کېږي چې د هغې سره صادر نه وي، غریبه وي، نو هغه به څه کوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی د خپلې ملګرې نه دې صادر واخلي او منزل دې راوځي. په دې حدیث کې ډېر فواید دي. اولنۍ فایده په دې حدیث کې دا ده چې امر او کار هغه چا ته حواله کوو چې ته ته پته وي چې دا هوښیار سړی دی او ذمهوار کس دی. رسول صلی الله علیه وسلم ام عطیه ته دا خبره کړې وه. دا بس کسان څه خبره کوي، څه کار کوي، څه قمقه سړي ته حواله کړي چې هغه کار سر ته نشي رسولی. نو همیشه چې څه ذمهواري چاله ورکوي نو دې کس ته به ګوري چې دا د ذمهواري لایق دی او که نه. د نن سبا
غټ مصیبت دغه دی چې ذمہوریان دې خلکو ته حواله شوي دي غالبا چې هغه د هغې حقدار نه دي، بلکې د قیامت په نښو کې یو نښه رسول صلی دا بیانه کړې ده، وایي امانت به ضایع شي. یو صحابي ته وویل چې رسول امانت څنګه ضایع کېږي؟ اذا وسد الامر الى غیر اهله، کله چې نا اهله خلکو ته یو ځای میلاو شي، مشرتیاو ته میلاو شي، نو سړی به غریب له خپل مونځ نه ورځي او دیو به یو غټ منصب باندې ناشي، غریب د دین نه نه خبر، الله او د الله پیغمبر نه پیژني، غټ منصب باندې قصې به غټ غټې کوي. دا نن سبا غټ مصیبت او غټه فتنه ده. او کوم چې حقدار سړی غریب به ته په عوامو کې ښکاري شي، هغه له ترجیح نه ورکوي. دا اولنۍ فایده به د حدیث کې دننه پرته ده. دویم فایده به د حدیث کې دا ده چې زنانه به منزل راځي. نو ګور دومره تاکید دی د اختر د منځ چې زنانه به ولې د کورون نه راوځي. نو چې زنانه ولې د کورون نه راوځي، کوم چې کور والا دي، نو سړي به د سړو دپاره به یې څه وزره دي. دا فایده پرته چې د اختر مونځ دومره تاکید دی باره کې راغلی په شریعت کې. دریمه مسله پکې دا ده، موږ بار بار دا وایو چې ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه د فایدو نه ډک دي، خو د هغه چا دپاره چې د حدیثونو سره شوق او محبت دي. او علم چې دی که نه علم، دا خبره صحیح ده ساتي د فایدې لپاره. علم تیز دماغ غواړي، دا لازم خبره ده چې تیز دماغ دی نه علم سړی نشي کولی. دویم علم شوق او محبت غواړي. نو سړی چې به قرآن او حدیث باندې پوه شي نو شوق او محبت وي. دریم علم قرباني غواړي. زه په کور کې ناست یم، ماته به علم میلاو شي او د وړو ماشومانو خبرې، د قمقلانو خبرې، ځکه علما وایي علم له به ځان ټول ورکړي نو تاله به څه نه څه درکړي. بیا څوک داسې نشته چې هغه دا دعوه وکړي چې ما سره ټول علم دی. داسې ګوره څوک نشي چې هغه دا وایي چې ما سره ټول علم دی. نو ته به ځان مړ کړې، ځان به ستړی کړې، قرباني به ورکړې، علم به تاله ځان څه نه څه درکړي، څه نه څه. نو درېیمه خبره قرباني شو. څلورم خبره علم تقوا غواړي، چې تقوا د به کوو د الله سبحانه وتعالی نه یېرېدې نو علم به وکړي. پنځمه خبره علم کول او خورول دا عمر غواړي، چې یو سړي عمر وږدي او الله له علم ورکړی او علم خوري، دا ډېر خوش قسمته انسان دی. زموږ تاسو ټول ته نصیحت دی چې کوشش کوئ د علم د طلب کولو. او د پخواني چې څومره علما تېر شوي دي، نو ګوره غالبا د هغوی په سیرت کې دا دي چې هغوی به مزدوري هم کوله او علم به هم خوره. نن سبا زموږ د خلکو ذهن کې دا خبره پرته ده چې یا به دا کې او یا به دا کې. دواړه جمع که وایي نه، دواړه نه جمع کېږي، دواړه نه کېږي. ډېر خلک وایي که نه، وایي دین او دنیا نه کېږي. د دې دوه مطلبه دي، یو غلط یو صحیح. دین او دنیا نه کېږي مطلب دی چې دنیا سره دې مینه ده او د آخرت سره دې مینه ده، په دواړو پسې منډه دا نه کېږي. یو به غوره کې، دا خبره صحیح ده که په دې مطلب یې څوک نه کوي، په دې مطلب ډېر لږ خلک کوي. غالبا چې خلک وایي چې دین او دنیا نه کېږي، مطلب دا یې دا وایي چې یا به مزدوري کې خېټه به ساتي او یا به الله سبحانه وتعالی راضي کوي، او دا دواړه یو ځای نه کېږي. والعیاذ بالله. موږ وایو چې الله دې راضي نه کو، نو ته ولاړې تباه شو کې دا خېټه دې ډکه شي او ډکه شي او ډکه شي، او الله دې نه خفه دی په دې خېټه باندې څه کوي، جهنم ته وړي، هغې دپاره یې ډکې. دواړه ښه یو ځای کېږي. الله راضي کول خپل مقصد او هدف وګرځوه چې دا زما هدف دی، او خېټه ډکول ضرورت وګرځوه، بې دواړه کېږي. اولنی هدف به ستا دی چې زه الله راضي کوم. په منځ کې که خېټې ته څه ضرورت راځي، د ضرورت مطابق به دې خېټې ته هم ساچوم، بس. داسې کېدی شي که نشي کېدی؟ تاسو څه وایئ؟ بلکل کېدی شي. دا خبره روانه پخوانه دغه د رسول صلی الله علیه وسلم دغه شان روانه ده. وایي د رسول صلی الله علیه وسلم سره خېټه نه وه، وایي صحابو سره ټول سره خېټې وي، خپله مزدوري به یې هم کوله، خپل رزق به یې هم ګټو. خو زمونږ په شان دا خلک وایي
نه کېږي. نو د دوی دا خبره هم صحیح ده چې نه کېږي. څنګه یو سړی ماته وایي چې تا خو د اقتصاد مخکې وایي چې دا خبره غلطه ده، اوس ته صحیح ده. نه زه په یو اعتبار وایم، په یو اعتبار سره چې دوی دا خبره صحیح ده. په کوم اعتبار سره؟ چې سړی سهار وځي او د شپې کور ته راځي او په رزق پسې منډه وي، نو په دې اعتبار سره دوی خبره صحیح ده چې دې سره بندګي نه کېږي. په دې اعتبار سره خبره صحیح ده. خو که یو سړی ځان له دومره مزدوري کوي چې بس دا خېټه به ساتي، ځان له دې چې کور جوړ کړي چې دا سرې به کې پټي، د باران نه او د مسلو نه پټي، او د کور او حیا او عزت به کې نه، دې سره ښه د الله سبحانه وتعالی بندګي کېږي. چې بنګلې جوړې او کلي ته اړم شوی کلی اخلي پوره، نه دا خبره به صحیح ده چې دې سره به د الله بندګي برابر نه کېږي. خبر ما دې پوری کوله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو سره د شوقي نو فائدې به تی واخلي. دې پوری ما خبره کوله. نو ګورو دې حدیث نه بسنګ عجیبه فائدې راوځي چې سړی به کې سوچ وکړي. دریمه فائدہ په دې حدیث کې دا ده چې د زنانو اصل ځای چې دغه کورونه دي. ځکه دې کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ان نخرج من غیر وبس، مطلب چې دینه بغیر څه امر دی نه ویرو باسي. په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم ویرو باسي نه د کورونه د زنانو ځای دی. او الله د رسول صلی الله علیه وسلم دی بیبیانو ته ویلي وقرن فی بیوتکن، تاسو کینې په خپل کورونو کې. دا کورونو په اصل کې د رسول صلی الله علیه وسلم دی، بیبیانو خو نه دي کنه، خو نسبت د کورونو چاته وکړو د زنانو ته وکړو ځکه چې دوی پکې یې همیشه. نو د زنانه اصل ځای چې دغه کور دی، د زنانه ځای بازار نه دی، او د زنانه ځای د مزدوري نه ده. او الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام ته او بیبي حوا ته سوی تاسو دی ونی ته منیج دی کېږي، که تاسو د دینه سو خړو نو د دې جنت نو محروم شي. فتشقا نو اے آدم ته بستړی شي. ګور دې شونه تاسو دوه بستړی شي، صحیح وي ته بستړی شي چې به رزق پسې ګرځي. نه د زنانه اصل ځای چې دی هغه کور دی، او د دې عزت هم په کور کې دی، او حیا او ارسه په کور کې دننه ده. سبحان الله، دې شریعت چې زنانه له څومره اوچت مقام ورکړ نو بل یو دین نه ورکړي. د اسلام ول عزت ورکړه. مور ده یو بخپو کې جنت، که خور ده که لور ده، رسول الله صلی خطر بیت ولو کې واده کې جنت به ته ملوي. اهتمام کړي. که خزه ده یو رسول صلی الله غوړه سړی غره چې خپل خزه لپاره غوړه. که خزه ده یو رسول صلی الله علیه وسلم وی د الله نه ویریږي دې زنانو مبارک. او نو ډیر وصیتونه کړي. که ترور دی رسول صلی الله علیه وسلم د مور مشان ده. یعنی زنانه ته په هر ځکه یو مقام میلاو دي په شریعت کې. او دا ځان ته چې دغه وي د روشن خیاله د انګریزانو په لپاره لیبرالیان علمانیان چې کمی نه د غوی په معاشره کې د زنانه د حیثیت ته چې سو پوری ځواني نو هر سړی به سیارانی کوي، دا به چکرې وي ګرځي را ګرځي بزان کله یو ذکر بل ذکر. او چې بوډۍ شوي بیا به یو ډرام سره پرتی لکه د سپي په شان یا د یو زناور په شان، والعیاذ بالله. او زمونږ یو مرګره عربی مرګره مخکینی واقعیت هغه اپریشن لته و بهر ملک ته نجراوی زنراغ هغه عجیب خبره ما دا ولیدل چې دا بوډایګانی زنانی چې دی بوډایګانی دای په دې روډونو ډیری ولیدل. او سپه وسرې سپه اوس دغه سپه ګرځي را ګرځي کته کله په یو ځکه شپکه کله په بل ځکه شپکه وی. ما سوچ کو چې ورې دوی وسوک نه نو بیا بزرګ کې دا خبر را جهان صحیح ده صحیح دوی دغه روشن خیال دی وسخه. نو د دې بوډینه په ځواني کې به د خلکو پیدا غستی والعیاذ بالله. قسمه قسم پیدا به غستی چا به بیسي ګټلې چا به شهوتونه پوره کړي. اوس دغه د خپل سپي سره پاتې شریز کې بل څوک شته نه. بچی دغه پتنی شي څنګه پیدا یې څنګه ونی زنا وي که خپل وي او که خپل مين هغه د چا خوري نه چې مور دی ته وي. اول ته رور په خور سکی بلکې هغه معاشرو کې غرور د خور سره چې زنا کوي. ضرور به یې خیر وساتي. فلار بچ دی یا بنی یا مړی او خاون نوم خوشتینه در سره الته خاون څه وي. بلکې کته داوه هغه معاشره کې چې خزه صرف د خاون حق دی غتی منځي غستې شي. نو وګوره دته د خزه تنگ کړه کړه
هغه له د صرف اجازه ورکړو چې خپل خاوند نه مزي اخلي. نه روشن خیالي خو دې ته وي چې دې ته کم سړی ملويږي دغه نه دې مزي اخلي. نه خاوند خو دې بالکل ختم شو. خاوند اسی په نوم باندې دی. د مخکې ورځو کې په اخبار کې کتو نو یو مشهور کس ورکړو د انګريزانو ملکونو وی هغه واده وکړو د پلانې سره. نو به ملاندې تفصیل کتو. په دې تفصیل کې لاندې لیکلي چې واده د دوی وسو شو، حالانکه ازدواجی تعلقات چې دي هغه دوی نه وکړو. نو اوس د دې واده څه مطلب دی؟ صرف دا دی چې په محکمه کې ورقه ولیکل شوه چې دا د ښځه. نور تعلقات د کوم وخت نه دي؟ تعلقات نه وکړو روان یارانې روانې. نو د شریعت زنانه له د اسلام زنانه له ډېر ښکلی مقام ورکړی چې دوی په کورونو کې ناستې، دوی په عزت سره زنانه له کور نه راوتنې دي پکار. اوس کې زنانه مثال کې بازار ته راوځي د ضرورت سامان لري او کور کې څوک نه، نو ګوره دې کې اجازه شته. او زه د بعض ملګرو ته وایم سختي ډېره مه کوئ د حد نه زیات. لکه یو طرف ته د حد نه کمېدې دي، زنانه نه یې سړی جوړ کړی دی، په عمر خو موږ رد بار کوو، خو دې طرف باندې هم رد کول غواړي که چې د حد نه زیاتې سختي کې په دې رد کول پکار دي که نه دي؟ زنانه ناجوړې په کور کې پرته یې غریبه اسپتال ته دا نشي وتی سیځه لکه بس دا دین دی. دین دې ته وایي چې زنانه بازار ته دغه ته نشي وتی اسپتال ته. زمونږ معاشره کې شیخ صاحب خپله معاشره ولا دیوال یې راواچوه، معاشرې ته دې وګورو، کار ته دې وګوره. دا شریعت خبرې زنانه ته د ضرورت مطابق راوته جایز دي. اسپتال ته راوځي، کور کې څوک نشته، بازار نه ضروري سامان شو، په حیا او په پرده کې راوځي، په لاره کې څوک تنګي نو فتنه دې نه جوړېږي، راوځي بازار ته خپل کار دې پوره کوي، به دې کور ته. یو زنانه د بدیسي کې کار کوي چې الته صرف زنانه دي، د پردې به کې حفاظت ته، په لاره کې حفاظت ته، فتنه نه جوړېږي سي دې حرج نشته. یو زنانه استاد زره په سکول کې جنکو ته سبق وایي، په حیا او پردې سره ځي یا بل څه داسې کار دی زنانو سره تعلق ساتي، دې کې هېڅ حرج نشته، په دې کې به سختي نه کوي. زمونږ په دې پښتنو کې دوه مرضې دي، یا خو به بالکل د حد نه وړم او یا به څه د حد نه بالکل کمیږم. موږ وایو چې ته ولې د حد نه وړې، ولې کمیږي؟ په دې منځ کې اوسه که سړی ته مه جوړوه او ظلم هم مه کوه، په منځ کې اوسېږي. کوم چې د هغې ضرورت دی الوتی شي. ښه دا بعض کسان څه وایي چې یره وایي په ما کې دا کار شته، چې فخر به وکړي، ته به ته څه کار پکې شته، واړه نه وباسم ګرځېدل کور نه چې په چکر او په دې شي. موږ الحمدلله وایو، نه ته الحمدلله به څه وایي چې لکه زه جاهل یم غټ، په دې الحمدلله وایي. که یو ځای داسې امن والا ځای فتنه دې نه جوړېږي، سړی خپل واړه روان کړي، په چکر باندې وځي، دې کې حرج نشته. رسول الله چې په سفر باندې ته ګورې جهاد له به تو خپله ښځه به ځان سره روانه کړې وه، لازم به په دې ښځو کې یو ښځه سره به قراندازي به یې کوله، بیا دا پرېږده په لاره کې به ورسره منډې والې مقابلې به ورسره کولې. ته د رسول الله نه زیات غیرتي، بالکل ځان نه جاهل هم جوړول نه دي پکار، چې بس یو خبره واوري نن مولوي صاحب ووایي درس کې چې زنانه د کور نه نشي وتی، بس سره کرخراخ کودی شوه. که دا ناجوړه ده او که د دې په مثال کې د پلار په کور کې څه غم راغی یا خادي راغی او په خادي کې څه منکر کار نشته، یعنی ټنګ ټکور پکې نشته، بې پردګي پکې نشته، زنانه د ځانه جمع کېږي، پرې چې لاړې شي او سره کښېني لږ ساعت صاحب آزاد شي. چېرته مثال کې چا روټۍ پروګرام وکړو تللی شي هلته، او په دې ټولو کې موږ دا خبر بار بار کوو په شرط د دې چې په حیا او په پرده کې فطرت نه جوړېږي، په لاره یې څوک تنګی را تنګوي نه، نو بیا د ضرورت مطابق د زنانه د کور نه وتی شي که نه شي وتی؟ وتی شي. اوس که سړی دی کې دا وایي چې زما د دماغ سره نه برابرېږي یا زموږ د معاشرې سره نه برابرېږي، نو موږ ګورئ نه د چا د دماغ موافق خبره کوو، نه د چا د معاشرې موافق خبره کوو. موږ خبره د څه موافق کوو؟ قرآن او حدیث موافق خبره کوو. غیرت چې ګورئ د حد نه واوړي نو هم ګورئ نقصان کوي. اوبه چې د ګیلاس نه ګیلاس چې ډېر ډک کړي نو اوبو سره څه کېږي؟ اوړي ګرې نو اوبه اورېده څه فایده خو نه ده او نقصان شو. نو دې کې دا فایده پرته دی چې د زنانو خپل ځای چې دغه کور دی د کور نه به نه وځي. بله مسله پکې بله فایده پکې دا پرته ده چې زنانه به د اختر منزل راځي. ګوره دا اوس د رسول صلی الله علیه وسلم
واضح حدیث دی او دې پورې پکې وویلی شو ګوره ام عطیه سوی العواتق چې کومې نوي نوي پیغلې شوي دا به مره وباسي. په یو روایت کې راځي ذوات الخدور کوم چې په پرده شوي وي پرده پیغله جنۍ چې دا په کور کې دننه په پرده وي په یو ګوټ کې ناست دی که چېرته میلمه راشي یا څوک راشي تاسو خیال کړی پیغله جنۍ مخې له نه راځي دا به یو ګوټ کې ناست دی وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې دوی به هم راوباسي چې په کور کې به ګوټ کې ناست او اختر منځ راولي العواتق نوي نوي پیغلې شي دا لا پرېږده والحیض چې د حیض په حالت کې د هغه به هم راوځي حالانکې په دوی باندې مونځ دی مونځ پرې نشته خو راوځي به. اوس په دې ځای کې یو سړی دا ووایي چې زمونږ په علاقه کې ښه لکه مونږ نو ګوره د الله بنده زه دا مسلې ته بیانوم په دې چې مونږ مسلمانان یو قرآن او حدیث منو دا تا ته چې را غیرت خوی شوی دی د ښځې په باره کې یا د مور یا د لور په باره کې دا ته هم ګوره شریعت ښوولی دی او چې شریعت نه نو موږ هم داسې زناور وی لکه څنګه چې یهود و نصارا دي الله سبحانه وتعالی د هغوی په باره کې ویلي دي انهم الا کالانعام دا د زناورو په شان دي. ولې زناورو په شان دي چې اسلام ورسره نشته موږ سره الحمدلله اسلام دی نو الله د دغې خبرې نه بچ ساتلی نو اوس د اسلام نه خو مخکې نشو تللی که نه شریعت اجازت ورکړی چې زنانه دي په پرده کې راوځي رادي شي د اختر منزله نو دا مستحب عمل دی. بعض مولیان وایي چې دا مکروه دی دا بې دلیله خبره ده. بعض مولیان وایي چې زنانه وتی شي خو چې مشره زنانه پیغلې نه نو موږ دا فرق پکې څه د کوم ځای نه کې دې کې خو عامه خبر راغلی بلکې هغه پیغلې پکې ذکر شوي او دا بس وي لکه امام طحاوي رحمه الله هغه دا خبره کوي ګوره دا مذهب او د تقلید انسان کوم ځای ته رسي هغه دې لپاره سوچ کړی چې څه جواب ورکړو نو بیا ویلي دي دا منسوخ شوی دا لنډه خبره ده. تاسو به د مقلدین د خولې د منسوخ ټکي ډېره اورئ ځکه دوی سره بل څه جواب نه وي څه مهر ولره واچوي دا منسوخ دی او دا د دې لپاره به رسول صلی دا کار کوو چې د زنانه هم راوباسي چې مسلمانان ډېر ښکاره شي نو چې د کافران ویري نو بیا خو وروسته چې د مسلمانان په طاقت کې شي بیا د ضرورت پاتې نه شو دی ولا خبره جوړه کړې ده. سبحان الله زه تاسو ته تپوس کوم او بدی کې د مولوي چې څه بېادبي نشته خو تاسو ته تپوس کوم چې دشمن په زنانو باندې یرول دا غیرت دی که بې غیرتوب دی غیرت دی دا بې غیرتوب دی چې موږ به زنانه ډېرې راوباسو چې دشمن ویري د تورې مقابله ته به زنانه سره کې یو خبره. دویمه دا چې دا مسلې خو د فتح مکې نه بعد دي او مکه چې فتح شوې د هغې نه بعد خو مسلمانان ښه زورورو نو په هغې کې څه ضرورت دی چې زنانه راوباسي. درېیمه مسله دا ده چې په دې حدیث کې رسول ښه صفانې دي ویلي دی ام عطیه یشهدن الخیر و دعوة المسلمین چې د خیر کې شریک شي او د مسلمانانو چې کومې دواګانې کې به دې کې شریک شي دې کې خو دا نه دي چې موږ زورور ښکاره شو نو داسې د عقل خبرې څه دلیل پې نشته. صحیح مسله دا ده چې زنانه د اختر منزله تلل جایز نه بلکې مستحب دي خو هغو له به ښه د پردې انتظام وشي او چې بې لاره باندې هم فتنه نه ځکه چې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی به په داسې حالت کې وځي چې تفیلات څه مطلب دی خوشبو باندې استعمالوي داسې چې ډول سینګار یې کړی لنډې تنګې جامې اچولي پردې صحیح نه وي داسې به نه وځي او چې کله دا شروط پکې وي رسول ولیعتزلن الرجال د سړو نه لرې ځان له یو ځای جوړ کړي ښه ښکلی پردې یې ورته دننه کښېني دا کوم خیر چې د رب العالمین د طرف نه په دغه ورځو کې تقسیمېږي زنانو په کې هم څه ورسېږي دواګانې کېږي دوی دوا هم قبوله شي دا به کې اصل یې دې لپاره دا حدیث راوړی دی. یو مسله به کې دا هم راغله یو فایده به کې دا راغله چې زنانه د علم طلب کولو دپاره د کور نه بهر ته وتی شي دا خو واضحه ده مسله که نه چې زنانه اوس مثال کې یوځي د کور نه بهر ته خوا کې مدرسه ده جامعه ده هغې ته ځي د علم طلب کولو لپاره نو وتی شي او بار بار دې خبرې ته ګوره ضرورت نشي چې په پرده کې او په حیا کې به دا ځان سره یاد ساتئ چې دا شرط په هر ځای کې لګي دا شرط په هر ځای کې به لګي نو زنانه د کور نه وتی شي بلکې زنانو د رسول سره مطالبه کړې یا رسول الله ته دې سړو ته دین بیانې زموږ دپاره مې ورځ خاص کا موږ ته هم د دین دا مسلې ښایه نو زنانه د علم طلب کولو لپاره وتی شي
بل مسله به کېدای چې زنانه د سړی نه علم طلب کولای شي، زنانه د سړی نه علم طلب کولای شي، خو په شرط دی چې د پردې لحاظ پکې وساتلی شي. د بعض کسان په دې بعض مدرسو باندې ردونه کوي. زه ورځ د یو کسر ناسم چې علمانه غونته کوو لا دینه مطلب چې دین او مذهب نه. ما ته چې بعض مدرسو کې د سړي چې درسونه کې زنانه ته ناشته او پرده کته او پرده بر او غیرت او پښتو هغه سره کومه بعض کې به مو ورسته مې او دا کوم خلک چې د خپل لونه د انګريزانو د ملکونو ته لګي ډاکټري د پر دیو باره کې سوي دلته خو بیا د کور خوا کې مدرسه ده، مولوی صاحب د جمعات نه درس کو یا یو کمره کې ناست سپیکر لګیدل زنانه ته درس کو، ستا به اعتراض دی، ستا به اعتراض دی چې مذهب او دین دی نشته. خو دغه خلکو مبارک سوي چې کوم د ملکونو د دریابونو نه پناه شوي د جنۍ اول ته د مسلمانانو سره نه د کوم سړو سره ده چې دغه مبارک الله ویلي قرد او خنازیر شادو اولاد د خنزیر اولاد دې مبارک یې څه خیر نبی دې کله یو طرف ته خبره تاواله کله بل طرف ته تاواله دا دوی خبرې دی صرف مقصد دې په دین باندې اعتراض کول بس، نور کو دوی مقصد دا وی چې جنۍ حفاظت نه به په خپل مسله باندې اول اعتراض کړي. د بی دین خلک په دیندار خلکو پر اسې خطیب بس اسی ولدا غوسه ور کوي، اسی به غوسه کی سبحان الله. د مولا د نوم به لسی بدلی او چې ماشوم پیدا شي د بنگله سو کراولي ولې سبراول بیا کلمه جو دخی سو کو دخی دی غریب له لا اله الا الله محمد رسول الله صحیح ویل نه ورځي بیا د منځ مسلې مولوی سي قران وتوخه مولوی سي علم وتوخه مولوی سي نکاح مسله را ها بیا مولوی سي بل مسله را دوه کسان راشي شکر اوري مولوی سي دوه کسان یو بل وجلی یو را پاسې بل وجلی اوس بس کی مولوی سي براولي زنا شوی ده سجلو مولوی سي براولي غلا شوی ده سجلو کو مولوی سي براولي کیسونه شوی دی وکیل کې غرض سجلو مولوی سي براولي په اخر کې مړ شو دغه اوس وکي مولوی صاحب راولي بلغه نه بعد په مجلس کې د مولوی صاحب غیبتونه خټېټ شروع دا بی دیني نه د دې علمانيانو او د لیبرالیانو د نن سبا چې کوم فتنه راوځي دوی څنګه دي زړونو کې د دیندارو خلکو سره داسې وبوغ او دغه کېنول چې دوی نه بغیر زموږ ژوند نه تیریږي هغه به زموږ لګي خبرې کو نه خبره ما دی پوری کوله چې زنانه د علم طلب کولو لپاره د کور نه وته شي، خو په شرط دی چې پرده وکړي او په امن سره ځي او راځي. یو مسله په دې حدیث کې دا چې پرده کول د زنانه باندې لازم دي، مخ پټول بدن پټول. دلیل به څه دی؟ یا رسول الله امتی رسول ته یا رسول الله کوم زنانه سره صادر نه نو رسول الله متسوي بغیر صادر نه لړای شي وی د مرګري نه دي صادر راوړي بل زنانو سره خو کې دغه نه صادر راوړي بری غیرت ده په خلکو باندې چوي چې جسم پټول د زنانه پر لازم نه دی، خو بس غواړي یو پټ کی سبحان الله. او کله جسم ښکارا کول او لغړ ګرځیدل ترقی نو بیا خو دې زناورو د پوخانه ترقی کړی ده ها څه خیال د خر مبارکه خر کپڑے چويلي څنګه چې الله به کړی د قشنګریزي د دې کنه ده نو بیا هغه سم ترقی کړی ده او د پوخانه په ترقی ده ابه دې نور زناورو ته ګوره هر یو ترقی کړی ده پوخانه نو الله ګوره موږ له عزت راکړي او د بی دین خلک زموږ نه د عزت لري کوي. اوس ګوره اسی مثال ول درکم چې کله یو نر زناور د ماده سره د مؤنث سره فعل کوي نه پټ ځکه کوي خلکو مخکې کوي کسو کو دودري کی ویډیو تی جوړي کسو سکی دوی به اعتراض د بنشت منګ الله د دوی نو چت کړیو نو منګ ته به ادب خوري چې نه تاسو په پرده کې وکوي دیسی وکوي د دې د لاسه منګ او زناورو کې فرق راغی. اوس نن سبا د روشن خیال چې کم دي ناغو ولیاذ بالله چې په کوم ځای کې ته موقع ملو شو بازي کې شهوت پوره کوي نو په دې کې زناورو کې فرق شته. رب العالمین اسندي ویلي انهم الا كالانعام ته دې کسانو ته وښوګه
او څه بعض ملګري د انګریزانو ملکونو کې اوسېږي نه ماته تپوس کوم حالات څنګه دي نو ماته وی الله دې ملکونو ته مراوله مې ولي تاسو دومره زړه دي تور دي وی خې طرف ته چې ګوري جو الکو جنې لګي چې ګس طرف ته ګوري جو الکو جنې لګي کسي د ګوري جو الکو ولک لګي کبوړ ته ګوري جو جنې تصویر لګړ لګیدلې کګاډي ټیکسي ودرې جنې بګی دنه نهسته کچرته دکان ته دنه ورځي جو الکو جنې ولاړې یعنی هر طرف ته د زناور په شان خلک لګي شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى د خپل دین درکړي په دې شکر وباسي دومره خپل دین دومره عزت ول دین دومره درون دین تصور درون ښکاري ګور د پردو زنانو ته لري خپل درنی کپړې دي چوري په مخ کې خپل ګیره ده د غلطو کارونو لري څومره خپل دین دي چې دا دین موږ سره نه دغه شامه موږ مې دا کوم چې د زناور دي نو د زنانه د پر پرده لازم ده د لازم پرده کوي او الله سبحانه وتعالى په قران کې پیغمبر ته ویلي چې د خپل بیبيانو ته وایي د خپل لونو ته وایي او د مسلمانانو د زنانو ته وایي یدنین علیهن من جلابیبهن پسند درنی صدر رواچي نو په درو صدر کې مخ پټیږي نو په دې کې په خلکو مراد کوم چې مخ پټول لازم نه نور جسم پټوا او مخ پټول لازم نه اسی دا ډېره عجیب خبره دغه ته پوښتنه کوي خپل پټول څنګه دي زنانه پر خپل پټول لازم دي لاس پټول لازم دي خمخ وې دا لازم نه دي عجیب خبره نه کوم چې اصل د فتنې زیره هغه پرې د کولاو او خپل د خپل دغه غټه فتنه خو نه جوړی شي چې مخ نه جوړي زنانه پر پرده کول د لازم دي دا نه سبا چې کوم پرده زموږ په علاقو کې روانه ده لیکن دغه شری پرده نه ده نن سبا چې کومه ده وړو کې صدرګي راغسته وړو کې صدرګي لوپټه چې هغه د نامو پوریم نه راځي هغه لوپټه هغه به چوري او د لوپټه په صرف په دې شوم د دې سره توشي پوزه بخکاری روزي بخکاری ارسه بخکاری او کور کې سړی سوی وای منګه پښتانه الحمدلله زمونږ کور زنانه ډېر خوري پرده کې دا پرده دې څه پرده دا غیر شرعي پرده ده دا ټول جسم ښکاري او دویمه دا خبره سیاده ساتي دا کمی بولقي چې بده وګو باندې راچول کی بده وګو باندې دغه هغه بولقي چې بسر راځي یا خدغه زمونږه ټوپی ور بولقي چې ته یا غد یا د عرب زنانه چې استعمالي بده سر دي زله پاسه راځي خود دې عربو زنانو د بولقي زمونږ دغه ټوپی ور بولقونه غوري نو بازو کې سم په ځل کې بسریش چوغر په ټوپی ور بولقي بجلی سوی ته توبو بسل الله ترجو که ما سي تعصب بدغني دي ویل زوته وجه ذکر کوم تاسو هم پته ولګي وجه درې چې د ټوپی ور بولقي کې د نقصان دي چې دي کې لستونی نشتی نو د زنانه چې ماشوم راوچتې د جسه سامر راوچتې د بولقي به دي سره راوړي نو دیوال ته ودرې کې بولقي دي چې پر وړي سړې پیلي تیر شاګي ویني د تاسو د دې کنم دي پس په تارونه کې بازارونو کې دغه ځاخه ده چې ماشوم رالي بولقه به اوچته څه شیخ خوري ایبر ټول بولقه راړي څه سامان رالي ایبر ټول بولقه اوچته د بټوینه پیسې راو بشي سړی له ورکه دکاندار له ورکه ټول بولقه به اوچته به بس امر نه د نقصانی شو او د دې عربو زنانو چې کوم بولقه شری بولقه زمدانه د نه چې بازارونو کې خرسي دا کوم چې به سر راغلي لپاره غټي بولقه خوري مزدار په دې کې د لستونی نو لاس په کې د زنانه وته نه دا غوړه شو کړه ټوپی ولا غوړه شو څه خیال ها دا غوړه شو کړه او کبدي ټوپی ولا بولقه کې چې د لستونی ویني به نور نه علی نور به دغه ډیره غوړه هغه به ډیره غوړه دي د سترګو ته جال لګېدلې او کپړې هم دي شي لکه درنه غونته کی هغه به خود نقصانی هغه په یو خبره دي ته ما سوچ کړی او تاسو ان شاء الله ما سره به خبره اتفاق کوي چې دا نقصان باغی کی د بګشتي او باقی دا په دې وګو باندې چې کوم بولقي راځي چې صرف په دې وګو پرته یو لپاسه سپونه چې دی هغه جدای نه بدی کې د زنانه د وګي ښکاری د وګو حجم پته لګي چې دی وګي دومره دي سي نه د شرعي بولقه نه ده په کله چې زنانه د بدل کی بل چې بولقه زنانه کې استعمالي ده نن سبا د خوې کپړې راوتی لري لپاسه به غمی لګي دا ټول غیر شرعي کارونه او ځکه چې بعض اوقاتو کې دا خبره کوم زه نن سبا چې زنانه کې بولقي چې د دې لپاره نوري بولقي پکار دي چې دا به اوس پټي کو ځکه چې هغه بولقي نه دي
بالکل اوس مثال کې پراکونه بګی راوتی دا بولقه دا په اصل کې د زنانه په دیني ته چې سړی را د ګوري زبګ خوري ښکار نه دا بولقه نشو بولقه خود دې لپاره چې ته دې سړونه پټه شي او ته خسړو ته ځخ کار کې نغه بیا شرعي بولقه نشو او د فائدې لپاره دا مسله ذکر کوو چې اگر که زمونږ موضوع ده نه ده او چې دا مرګري د هر چا چې دینو خزو لونه خويندې په کور کې کوړمشتي نو چې خپل کوړمې دغه صحیح مسله بیان کی الا د جو زنانی مشر زنانی والقواعد من النساء قواعد چې دین قواعد هغه ته وي چې نکاح ته رغبت نه یو نه بګی د چا رغبت دي عمر دومره ډیر شوی نو د دوی لپاره غوړه ده چې دوی هم پرده وکي حکم پرده ونه کینو ګناګاریږي نه ځکه چې د فتنې زینه ده د دینه فتنه دته نه جوړي دا مسله هم په دې حدیث کې و یو دا خبره په دماغ کې رااله ګور اوس د بعضو خلکو ته چې زنانه د اختر منزل وتلی شي بلکې د مستحب طریقه نو زنانه به څنګه وزي او د اختر په شپم بازارونه یې سهل جوړي لیدلی مې کني لیدلی زه یې په بازارونو کې زینی دی بازار ته تلیش دی بازار ته تلو په ټیم کې بیا نه موږ ایسوم بیا موږ ته نه مخې ته نه راځي خو دې ته وی چې الله پیغمبر ویلي دي چې راوځي دي او موږ دې کې چې مسلمانانو ته کوم خیر ملوي دي د بګم شریک نه وي د څنګه پړدا او د بکیږي سو خنو پرون د اختر په شپه باندې ټول په بازار کې ته وې سونه د واده په موقع باندې چې ټنګ ټکور کېږي ټول غړيږي په ټنګ کې ته یې سونه ویډیوګانی جوړیږي ولې یذ بالله تصویرونه وشتګي په ټنګ کې ته یې سونه خو چې کله د الله د دین خبر راشي به ته کله غیرت یې د کله بل شي یو فائدہ په دې حدیث کې دا کوم چې تیر شو په دې کې یو دا چې حیض ولا زنانه به جمعه ته نه زیدنه حیض ولا کوم زنانه باندې حیض ته جمعه ته نه شي د ذکر رسول الله چې مصلانه دي لري کینی او دا په کې د چې حیض ولا زنانه ذکر او اذکار کولای شي او د قران تلاوت هم کولای شي على الراجح د قران تلاوت کولای شي او درجه ذکر او اذکار هم کولی شي قران له بلاس نه وړي د دین من رسول سم نه کړي خو دین من کړي چې موږ باندې کوي جمعه ته دي دنه نه زی درجه چې دینه طواف تینه کوي خو د ذکر نه من نه دراغلي دغه نه بچ کوم حدیث ته وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه متفق عليه ودې حدیث کې عبد الله بن عمر وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر او عمر رضی الله عنهما هغه به د اختر موږ د خطبې نه مخکې کو په عکس ته جمعې د منځه چې جمعې په منځ کې خطبه مخکې او موږ ورسته نه دغه خطبه اوریدل لازم دي جمعې خطبه ته کې نه اوریدل سړي لازم دي نو موږ دغه نه بعد او د جمعې د خطبه چې د دې اوریده مستحب طریقه ده عفوا د اختر د خطبه د اختر د خطبه اوریده د مستحب طریقه ده مګر څوک چې لړ شي هغه ګناګاری هغه نه ګناګاری نو په دې حدیث کې اورنۍ مسله ده شو چې د اختر مونږ چې دینه د خطبې نه مخکې کیږي اوس دغه چې اوس د اختر د منځ مسائل به بیانې خو کو بل پر دي شو کې چې د موږ د خطبې نه بعد کې خطبه را مخ کې نه موږ وشو د کاری صحیح ونکو موږ وشو د کاری صحیح ونکو مروان ابن حکم چې د خلیفہ او دوله امویه کې د دې چلو کو چې د خطبه به مخ کې کول او موږ به ورسته کوي وی د خلک د خطبې نه پاسي ابو سعید خدری رضی الله عنه یو ورځ نه سوچ کړه دیرغه د منبر ته خطو ډایرک یعنی مونږ شروع نکو ناغه د کپڑے نه دي سي ونیو وی مو خدا طریقه نه دی لري ته ابو سعید خدری ته وته انده سره طریقه صحیح نه ناغه ته سجده ته معلوم دغه وخت له ناغه ته جواب کوي سچ ما سره دینه هغه غوړ دي دا سره کوم چې تاسو سره دي ته پته نشته موږ د رسول سره وخت تیر کړی هغه چر د طریقه نه ده کړی
نو دې حدیث کې دا مسله ثابته شوه چې د اختر مونځ به د خطبې نه مخکې که وروسته وي؟ مخکې وي. د هغې نه به د حدیث راوړی وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما خرجه السبع. بل حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه بإسناد حسن. تو حدیثونه الاول کې د عبد الله بن عباس وی چې رسول صلی الله علیه وسلم به د اختر مونږ 2 رکعاته کو. نو په دې کې د ثابت شو چې د اختر مونږ 2 رکعاته دی 2 رکعاته. لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، نه به مخکې مونږ کو نه به وروسته مونږ کو. مطلب دا شو چې د اختر د منځ سره نه مخکې مونږ دي نه وروسته شتي. لکه څنګه چې مثال کې د ماښام د منځ نه بعد 2 رکعاته دي، ماسوتن د منځ نه بعد 2 رکعاته دي، ماسپښین د منځ نه مخکې مونږ دي وروسته تیم شتي. دسی سنت د دې لپاره نشته، د اختر د منځ لپاره. چې سړی جمعه ته ورننه وته د اختر مونږ په جمعه کې کوي، نه دی به تحیت المسجد کوي کنه به کوي؟ تحیت المسجد به کوي چې دا د جمعه حق دی، خو د دې منځ سره خپل د نور مونږ نشته، نه تی مخکې شتي او نه تی وروسته شتي. او د اختر مونږ بالکل دغه شان دی لکه څنګه چې د عام مونږ دی، د هغې لپاره ارکان دي، د هغې لپاره شروط دي، واجبات دي، سنت دي، خو د هغې لپاره نه مخکې مونږ دي او نه تی وروسته مونږ دي. خبرې دویم حدیث کې دا ذکر کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله کور ته واپس راغی 2 رکعته مونځ به کول. ګوره دا سنت ډېر خلکو ته نه دي معلوم. ګورئ د اختر د منځ نه بعد چې کور ته راشي نو 100 رکعته به کې 2 رکعته به کې. او دا سنت طریقه ده، په دې باندې عمل کول پکار دي. دا مسلې به د حدیثونو کې ثابتې شوې. د هغې نه بعد چې کوم حدیث راوړی دی وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. فدي حدیث کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به د اختر مونږ چې کوو نو د هغې لپاره به نه بانګ وي او نه به اقامت کوو. نو د اختر د منځ لپاره نه اقامت شي نه بانګ شته. د هغې وجه دا ده چې د نورو منځونو لپاره چې د اقامت او بانګ ویل کېږي نه په دې چې د خلکو د توجه پیدا شي. او د اختر مونځ داسې دی چې ټول خلکو ته معلوم دی. سبا له مثال کې غټ اختر دی، خلک به ځي د سهار منځ نه بعد د نور راختو سره مونځ کوي. دا خبر هر چا ته معلوم وي. نو بانګ ویلو ته ضرورت شته؟ ضرورت ورته نشته بانګ ویلو ته، او نه اقامت ته ضرورت شته. خو چې څنګه امام راشي نو مونځ به شروع کېږي. په دې حدیث کې چې دی نه دا مسله ثابته شو. انشاءالله باقي چې کومې مسلې دي هغه به په روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي.